السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی امریکن انګلیش فایل سټارټر کتاب کې. دوستانو د شروع کتاب کې له موږ سره د نن موضوع ګرامر و. دوستانو زموږ په پریزنټ ټنس ور بی آی اینډ یو پروناون به له موږ سره وي آی اینډ یو. ګرامر ور بی کومکي فعلونه او subject لمونگا سره I and you. Look at dialogues 1 and 2 on page number 4. Write the context. دوستانو page number dialogue 1 او 2 لمونگا سره دوستانو همدا دي. دوستانو دا dialogue 1 او دا dialogue 2 د دې ته وګورئ او د دې مطابق دوستانو تاسو کنټرکشن ولیکئ. هغه جملې د سره مختصرې کړئ یا د سره لنډې کړئ. لکه دوستانو کنټرکشن کوچنی کې دلته دوستانو له موږ سره فل فارم د آی ام د دوستانو آی ام دوستانو دا به تاسو کنټرکټ کې کنټرکټ له موږ سره همدا د آی ام دغه فل فارم د آی ام او د دې دوستانو آی ام ناٹ زه نه یم د دې به دوستانو کنټرکشن د سره ولیکئ آی ام او د دې یو آر کنټرکشن به دوستانو تاسو په ډایلاګ 1 او ډایلاګ 2 کې د سره وګورئ. دوستانو په محاوره اول او دوهمه کې د هغه رقم به دوستانو تاسو وسره ولیکئ کنټرکشن یعنی هغه مختصر حالت یا هغه شارټ حالت لکه له موږ سره د آی ام ناٹ. اوس دوستانو بی پیج نمبر پی څخه مراد پیج یعنی صفحه نمبر 2 ګرامر بینک یعنی ګرامر اړخ. دوستانو په 1A کې learn more about the word be. تاسو نور زده کړئ د word be په باره کې I and you د موږ سره subject دی I and you and practice it او په دې باندې تاسو تمرین وکړئ. نو اوس دوستانو زه پیج نمبر 92 ته صفحې نمبر 2 ته هلته به دوستانو موږ نور هم څه د ګرامر په اړه زده کړو. او دلته دوستانو له موږ سره word be is آر ام دوستانو دا له موږ سره ور بی دی. له هغه بعد دوستانو موږ ځو 92 صفحې ته 92 پیج ته په هغه کې دوستانو موږ نور هم څه زده کوو. 92 پیج نمبر 2 پیج نمبر 92 صفحې نمبر 2 دوستانو له موږ سره په 1A کې پریزنټ ټنس اوسنۍ زمانه یا حال زمانه ور بی کومکي فعلونه دوستانو لکه څنګه چې موږ تیر وویل is are am دا دوستانو له موږ سره کومکي فعلونه دي. I and you دا له موږ سره subject دی فاعل دی. دوستانو په دې باندې موږ جملې لرو مثبت affirmative negative and questions دا درې ډوله جملې موږ ورباندې لرو دوستانو. لکه له موږ سره دوستانو دلته د listen and repeat دوستانو دا به مونږ پلی کو د کمپیوټر په ذریعه او تاسو به ورته غوږ سئ ورسره تکرار به کوئ. listen وابه ورئ او ورسره تکرار به کوئ. then read the rules دوستانو دغه هغه رول دی. رول به انشاءالله له ویډیو پلی بعد مونږ ووایو. دیک دوستانو له مونږ سره کوېشن فارم ده سوري هغه افرمیټیو فارمز ده مثبته بڼه I am Henry زه هنري یم. هغه کنټرکشن مختصر له موږ سره ده I am Henry زه هنري یم. ترجمه دوستانو معنا د دواړو یو شانتې ده. You are in my class د دې هغه کنټرکشن دوستانو له موږ سره ده You are in my class کنټرکشن له موږ سره ده You are in my class. نګیټیو مثبته بڼه دوستانو I am not in number 1 زه نه یم په نمبر اول کې I am not in number 1 دوستانو مطلب د دواړو یو ده. زه نه یم په اول نمبر کې. You are not a student ته نه یې یو زده کوونکی. You aren't کنټرکشن به دوستانو له موږ سره You aren't a student ته نه یې یو زده کوونکی. نو په دې کې دوستانو له موږ سره هغه فل فارم یې ده له موږ سره You are not a student You aren't a student دغه کنټرکشن فارم ده له موږ سره. کوېشن فارم ته پوښتنیزه بڼه دوستانو چې کوم یو موږ له یو چا څخه پوښتنه کوو یو سوال جوړو چې آیا زه داسې یم آیا زه یو اتاق یم آیا زه یو سټوډنټ یم آیا زه یو شاګرد یم. نو په دې کې دوستانو موږ ام مخکې لګوو ام چې مو مخکې ولګول هغه به ته بیا موږ آی لګوو کوېشن فارم پوښتنیزه
بڼه. دوستانو دا موږ د پوښتنې وړ یو حالت ښکاره کوي. که موږ ووایو چې am I in room 2 آیا زه یم په اتاق دوهم کې. am I in room 2 آیا زه یم په اتاق دوهم کې. که د دې موږ هغه مثبت جواب ورکړو افرمیټیو شارټ انسر د دې yes you are هو ته یې. او که له موږ سره نیګیټیو شارټ انسر د دې دوستانو موږ سره ده no you aren't نه ته نه یې. are you Lisa آیا ته لیزا یې. yes I am هو زه یم. no I am not دوستانو دغه شارټ فارم ده دوستانو موږ سره. اوس یې رول وایو. am and are دوستانو am and are both forms of the verb be دوستانو am او are دواړه حالتونه د verb دي. لکه I am Henry زه هنري یم. ته دوستانو داسې نشې ویلی چې am Henry. سبجیکټ به له موږ سره خامخا موجود وي فاعل. am I am Henry داسې ته نشې ویلی چې am Henry دا غلطه دوستانو. I am Henry not I am دوستانو دغه وای نه ده. دا وای به همیشه موږ په سبجیکټ به موږ دوستانو په کیپیټل ای بی سی سره لیکو په غټو تورو سره به یې لیکو I am Henry دا غلط دوستانو. I am Henry دا په دې وجه غلط دوستانو چې دغه آی په وړه ای بي سی سره لیکل نو دا به موږ په غټه ای بي سی سره لیکو. I am not Michael زه مایکل نه یم. ته به داسې نه لیکې چې I amn't Michael دوستانو د am not دوستانو شارټ فارم نشته چې موږ وایو amn't. موږ بیا هغه فول فارم وایو I am not Michael. ته داسې نه شو چې I amn't Michael. amn't دوستانو نه راځي دا غلط ده. You can also ته کنټریکټ کولی شې. You can also contract ته یو شی مختصر کولی شې دغه are not دوستانو دا د are not کلمه ته کمولی شې یا یې لنډولی شې like this لکه دغسې. You aren't a student ته نه یې یو زده کوونکی. You aren't a student ته نه یې یو زده کوونکی. دوستانو in question په پوښتنیزه بڼه کې د پوښتنې په حالت کې put am before I دوستانو am له I څخه مخکې کېږدئ. که چیرې تاسو یوه جمله پوښتنیزه یا د سوالیه جوړوئ لکه am I in room 2 آیا زه یم په اتاق دوهم کې. ته داسې نشې ویلی چې not نشې کولی. I am in room 2 دوستانو دا غلطه ده. in question په پوښتنې د سوالیه په حالت کې دوستانو که چیرې موږ یو سوالیه جمله جوړوو نو په هغو حالت کې دوستانو پټ یعنې راوړئ are before you دوستانو له یو څخه مخکې are ولګوئ لکه are you in my class. are you in my class آیا ته زموږ په صنف کې. not داسې نشئ کولی چې you are in my class دلته یې کوېشن فارم هم لګولی غلطه ده دوستانو. موږ به دغسې جوړو لکه دغه اوله جمله سره دا زموږ صحیح ده دوهمه زموږ غلطه ده. are you in my class آیا ته زموږ په صنف کې. ته داسې نه چې you are in my class دوستانو کوېشن فارم لګېدلی غلطه دا نشي کېدی. don't use مه استعمالوئ کنټرکشن in affirmative short answer دوستانو که چیرې تا ته یو مثبت جواب ورکوي په هغوی کې له موږ سره شارټ انسر جواب نشته لکه are you a student yes I am. ته داسې نه yes I am دا به موږ هغه فره لیکو شارټ انسر به نه ورکوو لکه موږ چې دا ورته لیکلي yes I am دا غلط ده. ته به ورته وایې چې yes I am هو زه یم. دوستانو اوس ورځو د دې هغه لیسنینګ پاور ته هغه ارو بیا له هغو به د دوستانو د پریزنټ ټینس له موږ سره نور هم په ډیټیل یا په وضاحت سره غږیږو دوستانو چې دا ورب یې موږ وپېژنو په دې کې افرمیټیو پېژنو نیګیټیو پېژنو او کوېشن فارم وپېژنو. Once I am Henry. I'm Henry. You are in my class. You're in my class. I am not in number 1. I'm not in number 1. You are not a student. You aren't a student. Am I in room 2? Yes, you are. No, you aren't. Are you Lisa?
Yes, I am. No, I'm not. نو اوس دوستانو اردو د دې نور وضاحت ته present tense verb be دوستانو present tense اوسنۍ زمانه او verb be دوستانو کومکي فعلونه I and you دا له موږ سره subject فاعل دي to be verbs کومکي فعلونه هغه دوستانو له موږ سره دي am are is دا له موږ سره کومکي فعلونه دي to be verb حالتونه دي له موږ سره دوستانو to be verbs are used to show existence To be verbs are used to show existence کومکي فعلونه هغه فعلونه دي چې موجودیت ښایي دوستانو دا له موږ سره موجودیت یو شی موجودوالی د یو شي موږ ته ظاهروي چې یو شی له موږ سره موجوده وي با موجود په اوسنۍ زمانه کې دوستانو هغه موږ ته ظاهروي is دوستانو is موږ کاروو له هی شي اټ سره دوستانو دا د is کلمه موږ کاروو له هی شي اټ سره دوستانو دا له دې دریو شیانو سره د دې دریو ضمیرو سره کارول کیږي لکه دوستانو he is a boy هغه یو هلک دی he is a boy هغه یو هلک دی are دوستانو are مونږ کاروو له یو وی دی او له هر جمع نومه سره دوستانو که جمع نومان وي له هغو سره مونږ are کلمه کاروو لکه they are farmers دوی دهقانان دي they are farmers دوی دهقانان دي are دوستانو مونږ له جمع سره کاروو هغه یو وی دی am دوستانو دا صرف او خاص مونږ له I سره کاروو لکه I am a teacher زه یو ښوونکی یم I am a teacher زه یو ښوونکی یم دوستانو په دې کې له مونږ سره د رقم حالتونه دي دا مونږ کاروو افرمیټیو فارم مثبته بڼه دوستانو د is مطلب د پښتو کې دی he is a boy هغه یو هلک دی دوستانو د دې کوېشن فارم یعنی پوښتنیزه بڼه د دې مونږ سره ده is آیا is he a boy آیا هغه یو هلک دی is he boy آیا هغه یو هلک دی دوستانو دلته مونږ is د سنټنس په شروع کې ولګول له he څخه مخکې نو دا زمونږ جمله ورباندې سوالیه سوه is he a boy آیا هغه یو هلک دی نیگیټیو فارم منفي بڼه دوستانو he is not a boy هغه یو هلک نه دی he is not a boy هغه یو هلک نه دی نیگیټیو شارټ انسر منفي لنډ ځواب دوستانو که مونږ چاته یو لنډ ځواب ورکوو د یوې پوښتنې نو هغه به له مونږ سره وي no he isn't no he isn't نه هغه نه دی he is not a boy دوستانو دغه فل فارم ده هغه یو هلک نه دی که مونږ بیا چاته د دې ځواب ورکوو نیگیټیو شارټ انسر یو چاته د یوې پوښتنې ځواب ورکوو شارټ نو مونږ ورته وایو چې no he isn't نه هغه نه دی نیگیټیو فل انسر که چی دوستانو مونږ منفي بشپړ ځواب ورکوو مونږ ورته وایو no he is not نه هغه نه دی no he is not نه هغه نه دی دغه دوستانو له مونږ سره نیگیټیو شارټ انسر ده او هغه مونږ سره نیگیټیو فل انسر ده no he isn't no he is not are دوستانو are مونږ کاروو له یو دی وی سره افرمیټیو فارم مثبته بڼه they are farmers دوی دهقانان دي دوستانو دا یو مثبته جمله ده they are farmers دوی دهقانان دي کوېشن فارم پوښتنیزه بڼه are they farmers آیا دوی دهقانان دي are they farmers دا یو پوښتنه مو کوو دوستانو موږ ته دا نفر نه ده معلوم آیا دی دهقان ده استاد ده ډرایور ده نو بیا موږ له یو چا څخه پوښتنه کوو چې آیا are they farmers آیا دوی دهقانان دي نیگیټیو فارم منفي بڼه د are دوستانو they are not farmers دوی دهقانان نه دي they are not farmers دوی دهقانان نه دي
او د دې دوستانو هغه شارټ انسر له موږ سره د شارټ انسر یعنی شارټ ځواب they aren't نیگیټیو فارم سوري د دې هغه نیگیټیو فارم له موږ سره ده they aren't farmers دوی دهقانان نه دي am دوستانو am مطلب د یم I معنا زه د دې کې دوستان افرمیټیو یعنی مثبته بڼه I am a teacher زه یو ښوونکی یم question form پوښتنیزه بڼه am I a teacher آیا زه یو ښوونکی یم نیگیټیو فارم I am not a teacher زه یو ښوونکی نه یم دوستانو دا و د نن ورځو درس الله دې ستاسو ته خوش ورګرځېدلی وي چینل د سره لایک سبسکرایب دوستانو او ویډیو د سره شیر کړئ